د جمعې د فضیلت مبارکي موضوع روانه ده. ډېر فضائل ذکر شو او څه ذکر کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الجمعۃ حج المساکین، جمعۃ المبارک دا د مساکین او د فقیرانو د پاره د حج ورځ ده. څنګه چې مالدارانو باندې حج فرض وي او دی بیت الله شریف ته او عرفات ته او مزدلفه ته لاړ شي د حج احکامات ادا کوي، د قرنګي د فقیرانو د مساکینو د پاره د جمعې ورځ د ادا حج ورځ ده. او بل روایت کې نبی علیہ السلام فرمای الجمعۃ حج الفقراء. یو روایت کې دا راځي چې جمعه مبارکه دا د فقیرانو د پاره حج ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د سعید بن المسیب رحمه الله را نقل کړي دی فرمای الجمعۃ احب الی الله تعالی من حج التطوع. سعید بن المسیب سے لوی تابعی دی، د ډیرو صحابه سره ملاقات شوه دی او د ډیرو صحابیاتو په غیږ کې دی پاتې شوه دی، دا وی په غیږ کې د ورورش شوه دی. دی فرمای چې جمعۃ المبارک د جمعې مبارک ورځ دا الله پاک ته د نفلی حج نه ډیره خوښه ده. اوس د دې فضیلت د قتل او د دې ورځ قدر کول دا په موتا باندې لازم دي. ځکه څومره قومونه چې مخکې تیر شوي دي هغه قومونو چې کله د عبادت د ورځې سپکاوی کړی دی نو الله پاک مخونه مسخ کړي. لکه مونږ او تاسو ته د بنی اسرائیل واقعات قران پاک کې الله فرمایي فلما عتوا عما نهوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بنی اسرائیل د پاره الله پاک د خیالي ورځ د عبادت ګرځولې و. په دې ورځ به تاسو ښکار نه کوئ چونکه دا آبادی د دریاب په غاړه و، دوی به د دریاب په غاړه باندې اوسېدل. الله پاک ورته فرمایل په دې ورځ بخکار نه کوي، عبادت وکوي. دا د الله په موتا باندې یو خصوصي فضل دی چې لږ ټیم د جمعې مبارکي موتا ته د عبادت د پاره راکړې دی چې دا لږ ټیم چې کله اذان وشي نو بیا تاسو اغستل خرڅول پرېږدئ او تاسو عبادت طرف ته ځئ، د جمعې مسترف دا لږ ټیم الله پاک په موتا باندې د عبادت لازم کړی دی. نو ټول ټیمونه ځاله چې کوم تجارت کوه ځاله زمیندار کو خود بنی اسرائیل د بار بدانو هغه په دا هفته ورځ ټول دا به الله لور کړی و دا به عبادت. اوس دا خلق راوله کېدل او دا الله پاک چې د کم خبرې نه منع کړي پاکه کې اخته شو او د ورځې د خیالي داغه احترام ونکو داغه خیال ونه ساتلو. الله پاک ولا داسي سزا سنگینه سزا ورکړل تر قیامت پورې چې څومره مخلوقات راځي دا غوي د بار بدا نمونه. لہذا د دوی الله پاک بس مخونه مسخ کړل چې د خیالي د ورځې احترام ونکو. الله ورته فرمایي کونوا قردة خاسئين، تاسو شادوغان جوړ شئ، ذلیل شئ. دا وجه سوا چې دې خلکو د دې ورځې قدر ونکو. نن مسلمان هم لګیا دی د دې ورځې هغه قدر او قیمت د زړه نه وته دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یا معشر المسلمون ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. اے ټولګي د مسلمانانو دا ورځ د جمعې الله پاک د اختر ګرځولې ده. فاغتسلوا پدې کې غسل وکړئ، صفائی ستھرائی اختیار کړئ. ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه. نبی علیہ السلام فرمایي تاسو کې چې د چا سره خوشبوئی فرض نه ده، واجب نه ده، سنت عمل. نبی علیہ السلام فرمایل تاسو کې د چا سره خوشبوئی وي نو خد چې خوشبوئی استعمال کی، دا خوشبو د ضرر نه ور کوي نو دې دا خوشبو استعمال کی. او نبی علیہ السلام فرمایل وعلیکم بالسواک، پتا سو باندې مسواک
استعمال اول لازم دی مسواک استعمال کی دی اهتمام طرف ته اشاره کوي چې دا د غړي ورځ دا د مسلمانانو د اجتماعیت ورځ دا اسی نه چې ستاد بدن نه بل مسلمان د تکلیف ورسی ستاد خلی د بدبوې نه بل مسلمان د تکلیف ورسی د اجتماعیت او د اختر ورځ د سترای او د الله عبادت تراشه بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې ورځې د فضیلت مبارکي چې دا دومره لوی د فضیلت ورځ ده چې په دې ورځ باندې څوک وفات شي نبی علیہ السلام فرمایي د جمعې په ورځ باندې یا د جمعې په شپه باندې څوک وفات شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی دې سړي ته به الله پاک د عذاب قبر نه پناه ورکړي او صحابہ فرمایل لکه ابی ابن کعب سے فرمائی دا لوی قاری دے پا قاریانو کی دا نبی علیہ السلام پا صحابوں کی لوی قاری دے دی فرمائی چی سنگا پا خارونو کی اللہ تا محبوب خار مکہ معظم دا او سنگا چی پا صحابوں کی اللہ تا دا اللہ نبی تا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے سنگا چی پشکو کی اللہ پاک تا لیلۃ القدر خوخدا څنګه چې په ټولو کتابونو کې الله پاک ته قران پاک خوښ دی څنګه چې په ټولو میاشتو کې الله پاک ته د رمضان المبارک میاشت خوښ ده د قرنګي په دې ورځو کې الله پاک ته د جمعې مبارک ورځ غوړه ده دومره فضائل دا د دې جمعې د مبارک ورځ راغلي دي نن مسلمان په غفلت کې پروت دی تخپل عبادت د ورځې نه هم نه خبر چې دا ورځ خو الله پاک موږ ته په تحفه کې راګړي دا ځکه نور قومونو ته الله فرمایل ځان له خوښ کوي د عبادت ورځ نو هغوی د غور فکر د خوص نه بغیر هغه چې کوم دا ورځې د افتا او د اتوار ځان ونیوي او د امت ته د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې الله د جمعې ورځ خو تعالی چې الله پاک دا ورځ خوښه د تاسو دا ورځ ځان د عبادت لپاره موږ او تاسو د دې فضیلت ته محروم نشو غني کفز د دې فضیلت د موت محروم شو په حقیقت کې به موت چې کوم دی بدبخت او شقیانو الله دې د دې د بدبختۍ نه موږ تاسو حفاظت وکړي یو په دې کې بهترین ساعت ته چې باغ کې دعا قبليږي یو لس اقوال پکې علماو ذکر کړی دي چې په دې جمعې مبارکې په ورځ کې یو ټیم داسې دی چې دعا پکې قبليږي علماء د سہولت د پاره کله وې دا امام چې د خطبو په مس کې کیږي دا بهترین ټیم دی سو کوئی چې کله ورځ دا سحر راوخی چې دا ټیم د قبلې دو دی سو کوئی چې کله مازیګر د مازیګر دا ټیم چې موږ وشي تر د ماښام پورې دا ټیم ډیر قیمتي دی په دې باندې مصنف ابن عبد الرزاق دا یو د حدیث کتاب دی مصنف عبد الرزاق یو کتاب دی د حدیث مبارکی یو واقع بدی باندې نقل کړی دا او د دې لپاره دلیل ګرځولې دی چې دا بهترین ټیم دا د مازیګر د موز د واخلا پس او تر ماښام پوری دا بهترین او د دعا د قبلې دو ټیم دی او یو روایت را نقل کړی دی فرمایي دا صحابي چې مونږ د مازیګر په موز باندې جمع ته ولاړو مسجد نبوي دی الله پاک دی هغه له نورهم عزت او شرافت ورکی مسجد نبوي دا سه انتظامات نو لکه زمو استاد جمعهتونو چې انتظامات یو سال ته انتظامات دي کوم په جمعهتونو باندې خو پسین باندې ګیټ ته دنه هم ګیټونه دي دا سه د قالین او د کارپټ تنظیم خو نو بالکل د غربت زمانہ او معمولی بے سر و سامانه کی جمعه تیار شوی دي چوپال به دي په باران کې براسه دو هم چقړی به هم جوړې دي نو دې صحابي فرمای موږ د مازیګر په موز باندې ولاړ یو او پدې کې چې کوم دی یو سپیر روان دی چې کله سپیر روان دی دا د صحابو کې نبی علیہ السلام ورته په دې ټیم کې خیره مکوي پدې کې دا حدیث ذکر کړی چې دا د قبلې دو ټیم نو دا سپیر چې کله رانږدې شو صفتنو فورا راو ورځېدو مړ شو نبی علیہ السلام چې کله موضوع کو او صحابه کرامو ته فرمایل پتا زو چې غوچا پسره کې خیره رانه لیدې سپیدا یو صحابي پاسې د الله رسول زما پسره کې ورته خیره رانه چې دا څومره قیمتي وخت دی امو په جمع ولاړ او ته چې کوم دی اغا زناور په دې ټیم کې راځي زو په مخه وړي وې زما پسره کې ورته خیره رانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل آو
دا د قبولیت ګړی دی په دې ټیم کې چاته خیره مکوي نو علماء دا دلیل ونیو چې پته ولګېدل د دعا د قبلېدو ټیم هم دقه دی چې د مازیګر موضوع شي او تر ماښامه پورې په دې ټیم کې دعاګانې غواړي الله پاک دعاګانې قبلي نن مسلمان اعمال پرېښودي دي حالانکه الله پاک د دنیا ټول کارونه د اعمالو سره تړلي دي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه الله فرمای پتا سو کی چې څوک نیک عمل وکي دا ناری نه دی او زنانه دی خو چې دی نیک عمل کوي اعمال صالحه کوي موږ به دې خلکو ته بهترین زندگی ورکو بهترین زندگی د نمونې زندگی به دې خلکو ته ورکو او کاش کې نن مسلمانانو هغه خپل اعمال لوي هغه خپل اعمال ته د نبی علی السلام سنت ته نوې شاکړي نبی علی السلام فرمای په جمعې په ورځ باندې په ما باندې ډېر درود شریف وایي ځکه حدیث مبارک کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې دا جمعې د اموز دومره برکتی ده چې دې کې څوک اول راشي الله ولا د اوخ هغه د ذبح کولو برابر اجر ورکوي بیا هغه بس چې څوک راشي بیا نبی علیہ السلام د دې په ذمه کې فرمایل چې په دې ورځ باندې په ما باندې درود شریف ډېر وایي ځکه دا درود شریف ماته پیش کولی شي تاسو دا بیا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ یو راوی دی او صحابی د نبی علیہ السلام دی دی فرمای دا الله رسول اوس تاسو حیات یې زموږ درود شریف تاسو ته مونږ ډالې کو تحفه کو او کفرس ک تاسو وفات شئ او زموږ دا درود شریف بدرسي نبی علیہ السلام ورته فرمایل او چې ذکر وفات شمه ما ته په قبر تاسو درود شریف د فرشتو په ذریعہ باندې را رسیږي نو د دې وجینا مونږ او تاسو ته دا تحفه ډالې د جمعې د ورځې او بیا په دې کې په جناب محمد رسول الله باندې تحفه پیش کو هغه تحفه د درود شریف په شکل کې نبی علیہ السلام فرمایي ما ته د قیامت په ورځ نږدې هغه سړی وي څوک چې په ما باندې ډېر درود شریف را لېږي دا به د قیامت په ورځ به چې کوم ما ته ډېر نږدې نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې په ما باندې یو کرته درود شریف وایي الله به لس رحمتونه په دې سړي باندې نازلوي چې موږ تاسو په دې ورځ باندې د درود شریف کثرت کو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جمعې د لپاره شرایط دي و شرطونه ولا علماء ذکر کړی دي و شرطونه ولا علماء ذکر کړی دي چې دا شرطونه وي نو التب جمعې مسکی یو شرط ولا دا مسائل دي مخکې فضائل مولانا الیاس رحمت الله علیه به فرمایل کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کی مسائل بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں اس دا فضائل شو اسی مسائل بھی چی کملی کی مجموعہ جائز کی علماء وہ شرطوں نے ذکر کری دی چی خار وی خار مصر وی خار چی مصر وی خار وی پا آگے کی مجموعہ جائز وی یا دا مصر پا حدود و پا اطرافو کی چی کم علاقی وی پا آگے کی مجموعہ جائز وی یا پا کمزی کی چی جمعہ با عادل بادشاہ یعنی بادشاہ وقت بچی گم نے جمعہ پڑھا ہوئی او کمزی کی چی ازدعام ہوئی چی کمزی تس ہر سڑیت لیشی داخلی دیشی آغازی کے بجمعہ جائزی لکا جمعاتو نا ازدعام دے کنا دا ہر زین سڑی دل تراتیشی اسے کولیشی مزو کولیشی کوس یو فوجی چونئی دیو پاگی کی جمعاتو ندی یا سرکاری اداری دیو پاگی کی جمعاتو ندی علماء فرمائی چی دغا کی ہم جمعہ جائز دا خو کاغوی دا کم ناکا بندے کڑی دا صد پارا دا امن دا پارا اگوی چی سکڑی دی یا پا جماعت بانی پا نور زینو کی کراچے وغیرہ کی اکثر شکم دے چوکیدار ناسوی دا امن دا پارا ناسوی دا دی دا پارا چی سوک پرید و سوک پرید دی دا پارا نہیں بلکہ دا مسلمانانو دا انتظامی امورو دا مصلحت با بنیاد بانی و دا امن دا بانی ناسوی پا دا جماعتونو کی ہم جمعہ کول سدی جی جائز بیا علماء دا مسئلہ ذکر کی مسئلہ صحیح یاد ہوا چې جمعه صرف د جمعه سره خاص نه ده مسله پوه شو جمعه صرف د جمعه سره خاص نه ده دا جمعه دا د مسلمانانو دراغونډېدو زیری ځکه الله ولا چې کوم نه فقها او شرط کړي دي چې په دې کې د مسلمانانو صحیح وحدت وي یووالی وي اجتماعي والی وي د دې وجنه جمعه سره نور که سړی راولګېدلو دشمنی د مثلا الله دې موږ تاسو ټول د دشمنونو په عمل کړو او په کور کې درې څلور پنځه کسان دې راغونډ شو د جمعې مونځ وکړو دا جمعې مونځ د دوی لپاره جایز کیږي فقهاو دا مسله ذکر کړی چې د دوی نه د جمعې مونځ
صحرا ده زمونږ د کلی صحرا ده مثلا سړی نن په بابا نغری کې دی کسی به وایي اوس دا صحرا زمونږ د کلی په حکم کې ده مسله دا ده چې کله د کلی په یو جماعت کې په مصر کې یا د فنا د مصر کې په یو ځای کې جمعه روا شوه په ټولو اطرافو کې بیا د جمعې مونځ روا کېږي خو بیا هم فقهاو لیکلي دي چې بهتره دا ده چې د جمعې مونځ په جامع مسجد کې وشي اگر که د کلی په ټولو جماعتونو کې د جمعې مونځ کېږي خو بهتره څه ده چې په جامع مسجد کې وشي ځکه هلته چې کوم د اجتماعیت او بیا فقهاو لیکلي دي چې د جمعې مونځ د جواز دپاره 2000 کسانو آبادی لازم ده چې د دې کلی علاقې آبادی به څومره 2000 مفتی فرید صاحب رحمه الله بخپل فتاوی کې لیکلي فتاوی حقانیه کې لیکلي فتاوی عثمانیه کې چې 2000 نواله د نیم زبر پوری دو آبادی وینو په دې کې د جمعې مونځ کول څه جایز بل مسله چې کم اهم ده هغه دا ده چې اوس جیل کې څوک دي نو که جیل والا الته د جمعې مونځ په دې جیلی باندې خو د جمعې مونځ نشته کړو جیلی به د جمعې مونځ نه کوي ځکه دی خو په قید وبند کې دی او که هلته د جیل کې تنظیم کېږي نو بیا دله پکار دی د جمعې مونځ وکړي د جمعې مونځ به دې څه کوي بیا خامخا کوي مخکې به د باندې جمعه نه و نو ده به د ماسپښین مونځ کو ځکه چې په چا جمعه نشته مقیم نه دی مسافر دی معذور دی غلام دی زنانه ده وغیره دوی به د جمعې په ورځ چې په دې باندې د جمعې مونځ نشته دوی به د ماسپښین مونځ کوي هغه کوي ټیک شو اوس یو سړی راولګېدلو د جمعې مونځ په هغه باندې جایز و د الله او د الله د رسول د طرف نه ورته حکم و خو د ده نه د جمعې مونځ په څه وجه باندې پاتې شو نو دی به څه کوي دی به د ماسپښین مونځ کوي څنګه به یې کوي نو فقها فرمایي چې 10 کسان دي 15 کسان دي د دوی نه د جمعې مونځ په دوی باندې لازم و هلته د جمعې مونځ په دغه کلي کې کېدو لیکن د څه وجې نه پاتې شو دوی به د ماسپښین مونځ ځان له ځان نه کوي د جمع سره کول مکروه تحریمی دي څه دي مکروه یعنی دا حرام کاری ته نږدې دي چې تا باندې د جمعې مونځ خو د سوزر باندې پاتې شو تاسو 3 کسان راغون اوس په بنه بدی کې اذان کیږي نه به اقامت کیږي او نه به په جمع سره مونځ کوي بلکې هر سړی به ځان له ځانه اوس چې کوم دی د ماسپښین مونځ کوي دا مسله هم ده کله چې موږ تاسو دی بل د جمعې د سنتو مسله ده دا هم اهم ده مخکې موږ ووی چې د ماسپښین سنت د چانه پاتې شو فقها فرمایي چې کله د ماسپښین فرض وکي دا غینه پس په دې بیا سره راګرځي سنت راګرځي بیا به دا اختلافي مسله وي چې 2 رکعات دي مخکې کې وکسلو نو موږ وی د امام محمد صاحب رائے صدا چې سدي وکي دا 2 رکعات دي مخکې وکي او دا 3 رکعات دي بیا وروسته بهرحال خدما د جمعې په سنتو کې دا نه ده مسله زين توسط سنت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ذات مبارک نه وتی اعمال دي دا اعمال الله پاک امت د بار خوخ کړي ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ذات اقدس د ایستدي امت ته ورکړي او که الله ته خوخ نه وي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود د الله نه وي ادا کړي او الله ته خوخ دي او په موت باندې هم د دې کول سدي لکه لازم دي ځکه د موت د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه بهرحال اوس یو سړی راولګي او د جمعې د مونځ د مخکې 4 رکعات سنت مؤکده دي دا ولګي دا د دې بس حکم مخکې خو موږ د ماسپښین په مونځ کې وی چې دی براګرځي او فقها فرمایي چې دا 4 رکعات د سنت چې کم د جمعې د مازن مخکې د ونه کړل د ټیم لاړې د ونه کړل چې دی رانو ته امام په خطبه باندې ولاړ خطبه یا دی رانو دوی له مسلمو د مازن ځان را ورسو او دی به اوس دا 4 رکعات نکید په د دې ټیم ختم شو الکه څنګه داغه خو ټیم ختم شو دي څه کنه د سحر د 2 سنت ټیم خو ختم شو او تاسو وی فقهاو چې امام محمد سے فرمایي چې نور را وخی جنو بیا به راګرځي نو الته خو ټیم ختم ورولي به راګرځي فقها فرمایي چې دغه سنت د پیغمبر علی السلام د حدیثو له ثابت دي او د جمعې دا سنت چې کله مخکې فوت شي ستانه د جمعې د مازن مخکې په دې باندې صح حدیث نه دی راغلی ځکه فقها فرمایي دا خلاف القياس دا د نصوص نه خلاف دي او کم سیس چې د نص ثابت شي دا د خپل مورید پوری خاصه دا یو قاعده او قانون دی بده تاسو نه کوئ دا د علماو کار چې کم خبره د نص ثابت شي دا د غي پوری خاص نو دغه سنت دا د نص ثابت دي نو دا دغه ټیمه پوری خاص او د جمعې سنت دا د نص ثابت نه دي چې دا روسته بیا څه کوي بیا را وګرځوي نو د دې وجې نه فقها فرمایي بیا به دا سنت سکی دا به روسته نه
او بیا رست چې کوم سنت دي دا غي د پاره ترتیب دي دا سنت مؤکد دي موږ تاسو به د انتهایی خیال ساتو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته بیان کړی دي د دې به موږ سنت مؤکد دي اگر اکثر خلک دا سنت دي دا نه دي پرې خودل پکا بلکې د دې سنت چې کوم اهتمام پکا